بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قريشي تا سلام قريشي تا سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. سورة بقرہ 127 نمبر آیت. دے آیات مبارک کے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دا بیت اللہ آبادی کئی اور دعا کئی. دا اغی دعا او دا آبادے ذکر پدے دے کی گی. ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پاک پا حکم باندے دا بیت اللہ شریف تعمیر فخپل شورو کو او اسماعیل علیہ السلام ورسرا پدے کار کے پورا تعاون و امداد کو. دے نمخ کے بیت اللہ شریف جوڑ شویو خود زمانے پتیرے دو باندے اوران شویو. حضرت ابراہیم علیہ السلام تا دا اللہ پاک دا طرفنا وحی راغلا ورطا اویلی شو چے بیت اللہ شریف آباد کا. بخاری شریف کی اور روایت راغلے دے چی اورز ابراہیم علیہ السلام دا خپل عادت مطابق دا حضرت اسماعیل علیہ السلام ملاقات دا پارا مکی مکرمی تا راغلیو. حضرت اسماعیل علیہ السلام دا یویون لاند ناستو او غشی جوڑول چی خپل پلار اولی دا نو دا ادب پا غرض باندے ادری دا. دا ملاقات نہ رست ورتا ابراہیم علیہ السلام او فرمائل کہ ما تا دا اللہ پاک دا طرف نہ یو حکم شوی دی نہ تو زما سر پاغے کے امداد کے. دا اسماعیل علیہ السلام تے سر پستر گو بالکل در سر امداد کوم پکی. ابراہیم علیہ السلام دا بیت اللہ شریف دے زیت اشارہ کرو وی فرمائل کہ ما تا دا دے دا آبادولو حکم شوی دی. دا بیت اللہ سلور والا طرفنا دا بنیادنا فوحی سرا ابراہیم علیہ السلام تو خولی شو شورو یہ پہ اکرلا. اس دا خبر چی دا ابراہیم علیہ السلام دا دے تعمیر نا مخ کے دا بیت اللہ شریف تعمیر چا کرے نو دے بارہ کے دا سے صحیح او قوی روایت دا احادیثو ند نقل او دا اہل کتاب دا روایات نا معلومی گی کہ دا حضرت آدم علیہ السلام دی دنیا تا دراتلو نڑوان دے دا بیت اللہ تعمیر فرشتو کرے دا آبادی اول فرشتو کرے وا. بیا حضرت آدم علیہ السلام کرے وا.
داغه تجدید کړو او طوفان نوح پورې دا تعمیر وو او چې کله د نوح علیه السلام د زمانه طوفان راغی نو هغه کې بیا د آبادی ختم شو. بیا ابراهیم علیه السلام د سره تعمیر وکړو نو دې تعمیر کې ښکته کېدل پورته کېدل همیشه کېدل با قرآن شوی نو. د پیغمبر علیه السلام د نبوت نه لږ غوندې روان دی تقریبا 15 کاله مخکې چې دغه وخت کې د پیغمبر علیه السلام عمر 15 کاله بیا د سره جوړ کړی دی او په دې تعمیر کې زمونږ پیغمبر علیه السلام په خپله باندې حصہ اغشته ده. دا بیت الله آباده کې بعض روایاتو کې لشکرت آبادی راغلی ده عربي اشعارو کې راجمع کړی ده. بنا بیت رب العرش 10 فخذهم ملائکة الله الكرام فآدموا فشيث فإبراهيم ثم عمالق قصي قريش قبل هذين جرهم فعبد الله بن الزبير بنا كذا بناء لحجاج وهذا متمم. دې پورې دا لسو کسانو ذکر راغلی دی خدا دین رستو د حجاج نرستو پا 1040 ہجری کے سلطان مراد د ترکو بادشاہو هغه بیا تعمیر کړی دا د حجاج نرستو دی او پسې بیا په 1417 ہجری کې حجاج د شاه فهد ابن عبدالعزیز هغه پکې کار کړی دی. نو بیا دې کې نور اشعار دي. بنى البيت خلق وبيت الإله مدى الدهر من سابق يكرمو. د مخلوق یو تعداد د بیت الله تعمیر کړی دی او همیشه د دې تعظیم او تکریم کیږي. ملائکة آدم ولده خلیل عمالقة جرهم. ملائکو کړی دی بیا آدم علیہ السلام بیا د آدم علیہ السلام زوی شیس علیہ السلام او بیا ابراہیم خلیل اللہ او عمالقہ قوم او جرهم قبیلہ. د دین رستو قصی قریش و نجل الزبیری و حجاج بعدهم یعلمو. قصی د پیغمبر علیہ السلام په نیکونو کې یو نیکه دی بیا رستو قریشم د دې آبادی کړی دا او عبداللہ ابن زبیر د عائشہ بی بی خورئی دی هغه بیا کړی دی او حجاج بعدهم يعلمو او د دین رست بیا حجاج تعمیر کړی دا مشهور دی. د حجاج نرست بیا وسلطاننا الملك المرتضى مراد هو السيد المكرم. سلطان مراد چې د ترکو بادشاہ دی هغه تعمیر کړی دا هغه هم قابل تعظیم دی د بیت الله آبادی کړی دا. ورپسې آخری وفهد بن عبد العزيز الذي به المسك قدس البناء يختم. شاه فهد ابن عبدالعزیز چا داغه عظمت امن لشوی دی اغم د بیت الله تعمیر کې مکمل حصہ غشته ده. دا 12 کسان شو. د بیت الله آبادی چې کېدله ابراهیم علیہ السلام آبادی کول نو د پاره دا غټه دا د کم ځای نه راغلی دي. ابراهیم علیہ السلام د 15 غرونو نه غټه وروړي دي د 15 غرونو نه او په دې تعمیر کې لګولې دي. جبل حرا سکانی دا غزې دي غرونه سره نږدې ډېر دیرو د بیت الله سره نږدې ډېر زیات غرونه دي. خدا حرا غرنا کانی روڑی دی او منا کې یو غر د صبیر دا غینه روڑی دی یو لبنان دی او بل تور
کوه تور دا غي کانین پکې لګېدلې دي او جبل الخير دا 15 غرونه دي د دې نه ولا کانی وروړي دي. نو د ابراهیم علیه السلام د دې 15 غرونو دا کانی وروړل او د کعبه آباده کې لګول دا معجزه وا. دا دونه درانه کانی دا په کومه طریقه وروړي. سړک هغه وخت کې نو سړکونه نو او ټرکونه نو او هغه کانی خدای دې د توخې نه وګدوګ د کانی دي انسان خو نشي چتولی. او هغه وخت کې دا جدید آلات هم نو چې دا اوس تاسو د غټو ټرکونو ته ګوره چې دا رستو باډي خالی او کانې پکېخي او کارخانه ته سیریل لوړي دا سيزونه نو دا څنګه وروړو. نو خو معجزه هم دې ته وایي کنه چې دا بنده د وسه باري وروړي. دا کانی د مختلفو غرونو نه وروړل دا معجزه وا. د بیت الله شریف د دې دیوالونو لمبای چوڑای او د دې اوچتواله سونه دی. نو د بیت الله شریف د زمکه نه تر بنیره پورې اوچتواله دا 14 میټر دی. 14 میټر دی. میټر د غزنا 3 انچه صد پاسه دا زیات دی. 1 میټر د یو غزنا یعنی د 3 فټ نه 3 انچه صد پاسه زیات دی. 39 انچ او 70 دی. دا 1 میټر دی. نو په دغه حساب باندې دا 14 میټر اوچتواله دی. دا ملتزم طرف ته دیوال دا 12.84 میټر دی او حتیم طرف ته چکم دیوال له هغه 11.28 میټر دی او رکن یمانی او حتیم طرف دا رکن یمانی او حتیم طرف جنوبی دیوال دا 12.11 میټر دی او دا رکن یمانی نه حجر اسود پورې دا دیوال چې دی نو دا 11.52 میټر دی. ان سلور والا دیوال بالکل مساوی نه دی. لګ لګ فرق پکې دی خو فرق ښکاری نه. نو سلور والا دیوال یو شان ښکاری مربع ده. حجر اسود په یو ګټ کې لګېدلې دی. نو د ځمکې نه د حجر اسود اوچتواله دا 1.10 میټر دی. 1.10 میټر تقریبا 2 غزه د ځمکې نه اوچت دی. او لمبائی 25 سنٹی میٹر او چوڑائی تقریبا 17 سنٹی میٹر ده. دا حجر اسود یو کانو د جنت نراغله او تک سپین لکه د پيو او رڼا به دومره و چې د شپې به لری لری پورې د دې پرانا خلکو ستن کې تار اچو. د خلکو د ګناهونو په وجه باندې سپین کانه تور شنو اوسې نومم حجر اسود تور کانه. نو دا غټ کانو د جنت نراغله دی. او بیا رستو حجر اسود مات شوی دی چې مات شنو ټوټې دي جوړ شي. 8 ټوټې دي اوس پلاکو کې لګېدلې دي. 8 ټوټې پلاکو کې د سپینو زرو د خول کې دننه لګېدلې دي چې سړی سر ور دننه کې نشونډې پې لګي. چې کومه پکې غټه ټوټه ده د قجوري د دانې عمره ده. او دا حجر اسود پیغمبر علیہ السلام په خپل لاس مبارک په دې بیت الله شریف کې لګولو. بیت الله شریف د بهر نه خټوله جان زیو ته وګوري تور غلاف په ویړ دی وی یو کوټه دننه پکې سحال نه
نو دننه په دې بیت الله کې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې په دې کې شپږ ستنې لګېدلې د لرګي ستنې وي شپږ او اوس موجوده وخت کې پکې 3 ستنې دي شپږ نه دي په 3 ستنو ولاړ دي او دې کې دننه یو چت بل هم شته عام چاته پته لګي نه خو دې کې دننه یو چت بل هم شته او دې کې دننه یو دروازه بل لګېدلې هغې ته وایي باب التوبه د حتیم طرف ته د بیت الله د دروازې نه چې حتیم طرف ته ځې نو حتیم طرف ته چې کوم ګټ دی په دغه ګټ کې پوړی دي او هغې ته دروازه لګېدلې باب التوبه ورته وایي د توبې دروازه نو یو چت پکې دننه دی او په هغې بیا بره دویم چت دی او په هغې کې دننه هغه پوړی چت ته رسېدلی دي نو که د حرم شریف د برنډو د 3 چت نه ورته وګورې نو داسې یو صندوق غوندې پکې ښکاري د چت د پاسه د پوړو د کولاوېدو ځای دی ابراهیم علیه السلام آبادی چې کړې وه نو هغه وخت کې پې دا چت نو بیت الله باندې چت نو صرف دیوالونه اوچت شوي قریشو چې کله آبادی کوله نو بیا پې چت اچولی دی بیت الله باندې غلاف کله راغلی دی په دې پخوا غلاف هم نو تبع یو بادشاه و د یمن او هغه په ټوله دنیا باندې د حکومت کولو اراده کړې وه نو اول په مدینه منوره باندې ورغلی دی او 4 میاشتې هلته جنگ کړی دی خو د مدینې منورې ښکلي خلک هغوی چې 4 میاشتې جنگ کړي نو د سهار نه به چې جنگ ماښامه پوره شو نو ماښام به یې دا مسافر دي میلمانه د دوی کور کلي نشته شا به یې دله ډوډۍ وله تیاره کې نو دې فوجانو له به د مدینې خلکو ډوډۍ ورکوله ماښام د ورځې به جنگ کېده ماښام به یې ډوډۍ ورکوله نو 4 میاشتې چې جنگ وشو بادشاہ تبع وی نور علاقې زر فتح کیږي او دا علاقه فتح نشو ولی وی دې لښکر کې عالمانو هغې ورته ویل چې دا هغه مقام دی چې دې ته به نبي اخر زمان صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي دا د هغوی د هجرت ځای دا نشي فتح کولی توبه وباسه نو بس بیا سړي توبه وویستله بیا ورته عالمانو چې مزاج ته وکته چې د بادشاه طبیعت ښه دی وی موږ ته اجازت وکړه چې موږ پاتې شو که زموږ زندګۍ کې نبي اخر زمان صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي ملاقات به ورسره وکړو نو 400 عالمانو هغوی ته یوازې اجازت نه بلکې مدینه منوره کې ځمکه واخیسته او په هغې وله کورونه جوړ کړل وی تاسو به د نبي خیر زمان صلی الله علیه وسلم په انتظار دلته اوسېږئ او یو کور یې پکې سپیشل جوړ کړ وی که پیغمبر علیه السلام تشریف راوړو نو دا یو کور به د هغوی وي او د پیغمبر علیه السلام په نوم مبارک باندې ښکلې د مینې نه ډک یو خط یې ولیکه او هغه د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه نیکو هغه ته یې ورکوي که ته موجود وي پیغمبر علیه السلام له به یې ته ورکوي که ته نه نزوي ته پرېږدم وسي ته کړوسي ته سلسله کې به داسې رواني اخر به پیغمبر علیه السلام تشریف راوړي زما خط به ورته میلو شي دې نه پس بیا تبع بادشاه د مدینې منورې نه را روان شو او په مکه مکرمه باندې د حملې کولو اراده وه تکه سپینه ورځ وه روښانه رڼا وه او ناګانه تکه توره تیاره شروع شوله ستوري ښکاره شو خلک حیران شو چې دا توره تیاره څنګه راغله وی تبع بادشاه ملګرو نه تپوس وکړه چې دا ولې داسې وشو وی بیا هغوی ورته ویل چې ته داسې طرف ته روانې چې په دغه ځای کې د الله کور د بیت الله ورته وایي او ستا په هغې د حملې اراده ده ته د خپلې حملې د ارادې نه واپس شه کنی توره تیاره ده او توره تیاره به وي اړو رڼا به دې شي وی دغه ځای کې تبع بادشاه توبه وویستله وی چې یا الله ما په دغه طرف باندې د حملې کولو اراده کړې وه خو ما ته پته نه وه چې ستا معزز او محترم کور پکې دی اوس به زه ستا د دې معظم او محترم کور دونه خاطر کوم چې په دې به زه خلاف واچوم خو خدای رڼا که وی سپینه رڼا راغله
او بیا دې په مکه باندې حمله نه کړې خپل غلاف یې جوړ کو په بیت الله غلاف واچو دا د پیغمبر علیه السلام نه تقریبا 800 کاله وړاندې خبره ده نو بیت الله د هر زمانه کې قابل احترام دی او په دې باندې څوک حمله نشي کولی ابراهیم علیه السلام د بیت الله آبادی کړې ده او ډېر په شوق او په مینه باندې کړې ده دغه وجه چې په اووم اسمان د فرشتو کعبه ده شب معراج کې پیغمبر علیه السلام لیدلی دي چې ابراهیم علیه السلام د هغې کعبې په خوا کې ناست دی په دنیا کې د کعبې بانی دی په اسمانونو کې هم د کعبې په خوا کې ناست دی د فرشتو د کعبې خوا کې دی ابراهیم علیه السلام ډېر لوی کار کړی دی د بیت الله آبادی کړی ده خو د تعمیر نه پس ډېر په عاجزۍ باندې سوال کوي چې خدای دا کار ما وکړ دا قبول کړي اوس ربنا تقبل منا دا دعا یې سله وکړله وی په دې طریقه کې تعلیم ورکول مقصود دی راتلونکو نسلونو ته تعلیم ورکول مقصود دی چې په خپل نیک عمل مغرور نشي مغرور کېدل نه دي پکار بلکې د نیک عمل کولو نه پس هم خپل ځان الله پاک ته محتاج ښکارا کول پکار دی او د نیک عمل د قبلولو د پاره د الله پاک نه سوال پکار دی دلته ابراهیم علیه السلام انتہائی عاجزی سره سوال کوي طالبان او عالمان په دې پوهیږي چې تقبل منا دا باب تفاعل لی او باب تفاعل دې کې د تکلف معنا پرته ده نو معنا دا شو چې یا الله زما دا عمل څه دومره اوچت عمل نه دی د قبلېدو لیکم نه دی خو ته په خپل فضل او کرم قبول کا ما څه دومره لوی کار نه دی کړی دا اوس انتهایی عاجزي ښکاره کوي چې خدای ما څه دومره لوی کار نه دی کړی داسې نه دی چې د قبلېدو قابل دی خو ته په خپل فضل کرم زما عمل قبول کا دی یو سوال کړی دی او دویم سوال ابراهیم علیه السلام کوي چې خدای موږ د خپل ځان تابعدار جوړ کا موږ ستا تابعداري غواړو واجعلنا مسلمین لک موږ ستا تابعداري غواړو ومن ذریتنا او زموږ په اولاد کې هم داسې جماعت پیدا کا چې هغه ستا د حکمونو پوره تابعداري کوي نو د دې جماعت نه مراد څوک دي د اسماعیل علیه السلام اولاد چې په هغه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی دا دویمه دعا شوله دریمه دعا هغه دا چې وارنا مناسکنا خدای موږ ته مناسک حج وښیه مناسک د منسک جمع ده او نسک په اصل کې انتهایی عبادت او عاجزی ته وي عام طور باندې د حج په معنا کې استعمالیږي ځکه چې په حج کې هم تکلیف او مشقت غالبا زیات وي نو دلته هم ته مراد د حج افعال او احکام دي علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ فرمائی فاجاب اللہ دعوتهما ابراہیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام دوارو دعا اکرلا فاجاب اللہ دعوتهما اللہ دا دوارو دعا قبول اکرا وبعث جبرائیل فاراهم المناسک فی یوم عرفہ نو اللہ جبرائیل علیہ السلام را اولے گا او دے دوارو تا مناسک د حج اخول د عرفه پر ورځ باندې
جبرائیل علیہ السلام راغې د عرفه پر ورځ د عرفات په میدان کې او ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام ته د حج طریقې ښیي. فلما بلغا عرفات، چې کله دواړه عرفات ته ورسېدل، قال عرفت یا ابراهیم؟ قال نعم. جبرائیل علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام ته وایي عرفت یا ابراهیم؟ ابراهیم پوه شوی، چل دې زده کړ. هغه وی او فسمي الوقت والمكان عرفه، بس په دقه وخت کې د وخت تم عرفه ویلی شو، د ورځې ته عرفه ویل شو او د غزې ته عرفات ویلی شو. دا د نوم کې خودو وجه شو چې د عرفات میدان ته عرفات ولې وی. جبرائیل علیہ السلام ورته وی پوه شوی؟ وی او دا پوهېدو ته پیژنګلو ته عرفات وی، دا د پیژنګلو ځای دی او د ورځ ته عرفه وی. نو د مناسک معنا د دین نور احکام کی دی شي. اوس د دین احکام او مسلې زده کول دا ډیر زیات اهم چیز دی. یوه مسله د دین کړي زده کړله نو د 100 رکعاتو نفلو نه ډیر ثواب کیږي. یو مسله د دین کړي زده کړه او یو څو مسلې د دین کې زده کې چې هغه ته باب د علم وي نو د 100 رکعاتو نفلو نه زیات ثواب کیږي. یو مسله کړي زده کړه د 100 رکعاتو نفلو نه زیات ثواب کیږي. یو آیات د زده کړه د 100 رکعاتو نفلو نه زیات ثواب کیږي. نو د 100 رکعاتو نفلو څونه ثواب دی؟ د ابو داود شریف کې د جهاد په باب کې یو حدیث مبارک راغلی دی چې مدینه منوره سره شمال اړخ ته خیبر یو علاقه ده او هغه کې يهوديان اوسېدل، غداری وکړه، الله حکم پیغمبر علیه السلام ته کوي جهاد وسره وکړه. پیغمبر علیه السلام وسره جهاد وکړ، پاره کې ډېر مال غنیمت په لاس راغی. پیغمبر علیه السلام په مرګرو مال غنیمت تقسیم کو. یو مرګری خپل حصہ کې تجارت وکړ، هغه شتل خرڅولې کول، ګټه ډېر وکړه. نو خوشاله شو پیغمبر علیه السلام دراغی، وی ما نن دومره ګټه کړې چې دی واده کې بل چا به دومره ګټه نه کړې. وی څومره ګټه دی وکړه؟ وی 300 اوقیه می ګټلې دي. یو اوقیه 40 درهم دی. نو 300 درهم چې په 40 کې 300 اوقیولا چې په 40 درهم کې ضرب ورکې نو 12000 درهم ته جوړ شو. نو د موجوده نرخ په حساب تقریبا 6,13,000 روپۍ ته نه جوړې شوې. دې ګټلې نو ته دا ډیره ګټه. وی دا دینه ډیره ګټه ده توخه. پیغمبر علیه السلام ته فرمایل وی او وی دا فرض مانځه نه رسته چې 2 رکعات وکړي نو د دینه ډیر ثواب دی. نو د 2 رکعاتو نفل خو د دومره ثواب دی چې تقریبا 6,13,000 روپۍ خیرات کې داغه سونه ثواب دی. د 2 رکعاتو داغه نه ډیر ثواب دی. نو که یو مسله دې زده کړله نو د 100 رکعاتو نفل نه ډیر ثواب شو. نو د دین مسلې زده کا او د دین د مسلو نه ګوره بے پروا کېږه ما. ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام غوند عظیم شخصیتونه سوال کوي خدای مسلې را توخیا و ارنا مناسکنا، ای زمونږ رب موږ ته مناسک د عبادت دا طریقې را توخیا. نو دینه معلومه شو چې د دین مسلې د حج وغیره احکام او مسلې او افعال او اعمال څومره حیثیت لري. نو د دعا د قبلېدو په مقام ابراهیم علیه السلام سوال کوي چې د دین د احکامو ښودنه راته وکړه. نو د دین احکام زده کول ضروری دي، مسلې زده کوي. اوس د مسلمانانو د خپل دین سره څومره شوق دی، بېغوري څومره ده. په خپله څوک شوق کوي نه چې مسلې زده کړي، خو که څوک ورته چې راشه نو هغې له هم توجه ورنه کړي. د زده کولو کوشش پرېږده، د خدای نه سوال هم نه کوي چې خدای دین راته وښیه.
که څوک دعا کوي نو څنګه کوي چې دعا کوي نو بس د دنیا سوالونه کوي چې حج له حاجیان لاړ شي یو حاجي صاحب مې لیدلو د حجر اسود خوا کې ولاړو ویا الله چې پاکستان ته لاړ شم چې د رور دکان مې د سرو زرو ډکي د حجر اسود په خوا کې او صفا مروه سره مې یو کس ولید نو هغه سوال کوي ویا الله د عثمان غنی د خزانو نه غواړم مې یا لکه ولې د خدای خزانه اخلاص شوي سم وګوره په دغه ځای کې دنیا غواړي ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا الدنيا بس دنیا اډو التم بل سن غواړي نو دنیا غواړي نو چې ته د آخرت سوال مو وکړه دا صرف دنیا غواړي وی آخرت کې به برخه ني نو د دین د زده کړې فکر وکا ابراهیم علیه السلام وی خدای طریقې د عبادت را توخیا ارنا مناسکنا وتب علینا خدای زمون توبه قبول کی توبم قبول کی پمنګ رجوع د رحمت وکي خطا ګناه را ته معاف کی اوس دا خبره کول چې خدای توبه مې قبول کی ابراهیم علیه السلام چې آبادی د بیت الله کنه سو ګناه یې کړی و چې هغه نه پس وی توبه مې قبول کی نا ګناه نه ده کړی خپل کار یې کړی دی خو په دې کې یو اشاره ده ما او تا تر قیامت مخلوق ته اشاره ده چې په خپل عمل نازېږه ما په خپل عمل باندې په نیک عمل نازېدل نه دي پکار بلکې د خدای د حکم ادا کول نه پس بنده له پکار دي چې د خدای نه سوال وکړي چې خدای زما دا ټوټه پوټه عمل دې کې به ما نه ډېر کمې راغلی وي کوتاهي به راغلي ستا د شان مناسب مې نه دي کړی خو خدای ته قبول کا پیغمبرانو نه ګناه نه کیږي د ګناه نه پاک دي خو که غیر اختیاري څه لغزش شوي وي یا خلاف اولا کارونه ترې شوي وي خلاف اولا په فارسی کې چې لږ غوندې یو کار خوي نو هغې ته به وی او چې د هغې نه خوي نو هغې ته بهتر وی او چې د ټولو نه ښي نو هغې ته بهترین وی به بهتر بهترین نو که موږ عام خلک بهتر کار وکړو خلک به را باندې شاباسي ووایي چې بهتر کار یې وکړو خو که دا ډېر نیکان خلک دوی بهتر کار وکړو نو څوک پې ښه نه وایي وایي ستا شان اوچت و تا به بهترین کړی و بهتر دې ولې وکړو په بهتر به یې ملامته ګڼي نو د پیغمبرانو شان ډیر اوچت دی دوی چې کم کار کوي نو په کار کې بهترین وکړي نو کله که دوی بهترین پریښي وي او په بهترې عمل کړي نو ګناه خو نه ده خو د دوی د شان مناسب نه ده دې ته وایي خلاف اولا کارونه کول نو د پیغمبر د طرف نه د توبې د سوال دا مطلب دی چې دا دلیل وګرځېږي په دې خبره باندې چې بنده کې عاجزي پکار ده پیغمبران د خدای مخ کې عاجز دي خدایان خو نه دي او دویم د دوی تابعدارانو د پاره د توبې او خدای پاک ته د رجوع تعلیم دی چې پیغمبر توبه وباسي نو ما تعالی پکار دي چې ډېرې توبه وباسو او دریم د خلاف اولا کارونو او د لغزش په وجه چې د دوی د عالی مقام په نسبت کمه کمزوري ښکاره کیږي د هغې د الله نه معافي وغواړي ولې چې د لوی مقام والو خلکو وړه غلطي لویه حسابېږي نو ځکه وي پیغمبران توبه وباسي وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اغا وخیات کا یرفع ابراہیم القواعد چې ابراہیم علیہ السلام بنیادونه اوچتول من البیت د بیت الله و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام وسره تعاون او امداد کو اصل بانی ابراہیم علیہ السلام
او اسماعیل علیہ السلام په دې کار کې تعاون کوونکی و. د پیغمبر علیہ السلام عمر چې 15 کاله شو نو دغه وخت کې د سیلابونو په وجه د بیت الله شریف دیوالونه کرک شوي و، درزونه مرزونه پکې راغلي. نو قریشو چنده وکړه دا آبادی بیا کو. نو دې دپاره وی حلال پیسې به را جمع کوو، حرام نه. نو چې حلال پیسې را جمع کړې ناغه کمې وي، د بیت الله ټوله آبادی پې نشوه کېدی. نو دا د حطیم حصه ده تقریبا 3 میټره دې ترې نه بهر کړله، پیسې کمې وي. اوس دا زاړه دیوالونه سپړدل دا به څوک کوي؟ په بیت الله گزار کول، په سسکوره گزار کول دا آسان کار دی، دې ته به زړه څوک نیسي. نو اگر چې دغه وخت کې لا مسلمانی نه وه، پیغمبر علیه السلام ته 15 کاله پس پیغمبري ملاوې ده، خو د عربو د خلکو په دې زړونو کې د بیت الله احترامو چا زړه نه شو کولی چې گزار پې وکړي. د یارې څوک هم نږدې نه ورتلل او اراده شوې چې سپړو به سپړدل، خو بغیر د گزاره نه کېږي. ولید ابن مغیره هغه کوداله راواغېشتله او د بیت الله په دیوالونو یې شروع وکړله، نړول شروع شو. دې خلکو توبې است، یا الله توبه، دومره کلک زړه دې د بیت الله په دیوال د سسکوري گزار کوي. وی خلکو توبې است او داسې لرې لرې لاړل، وی اسې نه عذاب راشي دې مړ کېږي چې موږ ورسره ختم نه شو. وی د ټوله رس کار وکړو، جامې وڅنډلې او سسکوری په اوږه کېښود، لاړه کور ته. وی خلکو ورته وکتل. سبا له سحر وختي بیا راغی او سسکوره ورسره وه چې حرم شریف ته را داخل شو. خلکو ولیدل، وی سړی جب دی بېګانه دی مړ شوی، لکه پس پړدو الله رضا دی، راځئ چې کار ورسره شروع کړو. وی بیا نورو خلکو هم کار شروع کړ، سپړدل شروع شو. نو دیوال د سر نه شروع شو، ځمکې ته رانږدې شو، بنیادونو ته راورسېده. خو چې د بنیاد په ګټه باندې گزار وکړو، وی لکه د بم یو دماکه وشوله. وی ټوله خلک رستو شو چې په بنیاد سپړدو الله رضا نه دی، بنیاد به نه سپړی. نو بس بنیادونه یې ونه سپړدل، زړو بنیادونو باندې بیت الله آبادي شوې ده. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ هغه وخیات کې چې پورته کول ابراهیم علیه السلام بنیادونه، القواعد بنیادونه، من البیت د بیت الله، و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام هم ورسره اوچتول چې پوره شو دیوالونه. وی ربنا تقبل منا، اے زمنګ رب زمنګ نه دا عبادت قبول کی. د بیت الله آبادی کول دا عبادت تی. ربنا تقبل منا، اے زمنګ رب زمنګ نه دا کار او خدمت قبول کی. انک انت السمیع العلیم، بے شک انت اوریدن کی د دعائے، علیم خبردار پنیتن باندې. ربنا واجعلنا مسلمین لکا، اے زمنګ ربا واجعلنا اگرده منگا مسلمین لک ستا تابدار، ستا حکم منن کے. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، او زمنگ پا اولاد کم یو امت ستا تابدار اگردوا، یو جماعت ستا تابدار. ومن ذریتنا، او زمنگ پا اولاد کے ہم امتا مسلمتا لک، یو ڈلا ستا تابدار اگردوا. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ اخی منگت مناسک دا حج احکام راتا اخی و نور دا دین احکام راتا اخی. وَتُبْ عَلَيْنَا، او منگا معاف کے، منگ بانی رجوع دا رحمتو کے. انک انت التواب الرحیم، بے شک امت توبہ قبل ان کی او مہربان یہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.